یو ورځنی نندارتون دغه نندارتون په ننګرهار کې د یو خصوصي لیسې له لوري جوړ شوی چې د زده کوونکو په لاس جوړې 42 پروژې پکې نندارې ته ایښودل شوي. د دغه لیسې مسؤلین وایي چې موخه یې نوي نسل کې نوښتګر فکر ته وده ورکول او د هغوی غوره روزنه ده ترڅو په نړیواله کچه له سیالانو سره سیال شي. د کې 42 پروژې دي، مختلف فزیکی او کیمیاوي ماډلونه پکې دلته جوړ شوي دي او تجارب پکې کیږي. موخه یې دا ده چې موږ په خپل نوي نسل کې څنګه کریټیویټي، انوویشن، نوښت او یو نوښتګر فکر ته وده ورکړو. څنګه ستاسو ته معلومه ده چې زموږ ځوان نسل هغه د دې وطن آینده ده او د هغوی غوره روزنه او بهتره روزنې لپاره عملی تجارب دا ډیر مهم دي. دغه خصوصي ښوونځي مسؤلینو له نړیوالو ټولنو، مرستندویو ادارو د ملاتړ د غوښتنې ترڅنګ له حکومت هم وغوښتل چې نور ښوونځي دې هم وهڅوي ترڅو په دغه ولایت کې دغه ډول نوښتګرو برنامو رقابتي سیالۍ رامنځته کړي. زده کوونکي بیا خوښ دي چې په دغه نندارتون کې ګډون کوي او په خپل لاس جوړ شوي توکي نندارې ته وړاندې کوي. ما یو JCB اسکواټور یا هیدرولیک اسکواټور جوړ کړی دی. دا چې له کاغذ څخه او له سرنجونو څخه استفاده دا په یو هفته کې جوړ کړی دی. پول جوړ کړی دی، دا تقریبا په 4-5 ورځو کې جوړ کړو. 2000 افغانۍ لګښت پرې راغلی. که چېرته موږ زمینه موږ ته برابره شي د معرف له طریقه که نه موږ به داسې ډېر پرمختګ وکړو. د ننګرهار د پوهنې ریاست مسؤلین بیا دغه ډول برنامې خورا اغېزمنې بولي او ښوونځیو ته د دغه ډول برنامو په برخه کې د هر اړخیزې همکارۍ ډاډ ورکوي. څم په وس او توان کې وي او کوشش من دا دی چې د خپل وطن بچي په سالمه روزنه وشي او د هغې دپاره ورته ښه زمینه برابره کړو او ملاتړ هم دا دی چې دوی سره اوږه په اوږه ولاړ یو موږ. بس دغه ابتکارات چې څومره زمینه سازي کیږي او زموږ په وس او توان کې وي انشاءالله هغه به ترې نه سپمو. نه یوازې د خصوصي ښوونځیو د زده کوونکو له لورې بلکې په دې وروستیو کې په دغه ولایت کې د دولتي ښوونځیو د زده کوونکو له لورې هم اختراګانو لړۍ چټکه شوې چې تر دې وړاندې په دغه ولایت کې د دولتي ښوونځیو له لورې هم دغه ډول یو نندارتون جوړ شوی و. سباون ساحل، وحدت نیوز، ننګرهار.